د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې حج او عمره کوونکې دا د الله جل شانه ملمانه دي، یعنی حج کوونکې او عمره کوونکې دا د الله ملمانه دي، ضیوف الرحمن دي، او دوی کوي د الله نه دعا وغواړي، د مغفرت دعا د الله نه وغواړي، دعا وکړي الله دعا قبلوي، او که دوی مغفرت وغواړي الله د دوی مغفرت کوي. دې حدیث روایت ابن ماجه کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث کې موږ تاسو دا خبره زده کړه چې حج کوونکي حاجیان یا عمره کوونکي دا د الله ملمانه وي، هلته دا ضیوف الرحمن وي، د الله ملمانه وي، او چې کله دوی الله نه دعا غواړي الله دعا قبلوي، او چې کله دوی د الله نه د مغفرت دعا غواړي چې الله موږ ته بخښنه وکړه الله مغفرت کوي. نو حاجیانو صاحبانو او حج کوونکو او عمره کوونکو هلته چې لاړې هلته دعاګانې ډېرې زیاتې غواړئ. اول د خپل ځان دپاره، مور پلار دپاره، عالم اسلام دپاره، مسلمانانو دپاره دعاګانې غواړئ. تاسو د الله ملمانه یاستئ، ستاسو دعا الله قبلوي، ستاسو دعا الله نه رد کوي. لهذا ځان ته هم دعا غواړئ، د خپلو ګناهونو نه توبه وباسئ، د مغفرت دعاګانې غواړئ، او دارنګې د عالم اسلام دپاره هم دعاګانې کوئ، مسلمانانو ته هم دعاګانې کوئ. خصوصا د افغانستان اسلامی امارت چې اسلامی نظام دی د هغې د بقا دپاره ډېرې دعاګانې غواړي، او دا دعا کوي چې الله په ټوله دنیا کې دقسې اسلامي نظام راولي لکه څنګه چې په افغانستان کې راغلی دی. ستاسو دعاګانې قبولیږي، لهذا دعاګانې کوئ. په دعا کولو کې بخل مه کوئ. د ټول عالم اسلام دپاره دعاګانې وغواړئ، خصوصا فلسطین دپاره دعاګانې وغواړئ چې الله دغه امریکایان یهودیان دا تباه برباد کړي، ذلیل رسوا کړي، او د فلسطین مسلمانان د دوی د شر نه محفوظه کړي، او هلته اسلامي نظام قایم کړي، او د فلسطین مسلمانانو باندې رحم وکړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.